بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په نامه خپل سلامونه احترامات تاسو ګران او خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله مند یم ته د روغ او جوړ سئ. تېر شوی درس مو په جغرافیه کې چې موږ تېر درس په جغرافیه کې د طبیعي ګاز په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړل چې طبیعي ګاز څنګه ترلاسه کیږي، خپله طبیعي ګاز څه ته ویل کیږي، څرنګه پروسه لري. د دې ټولو موضوعاتو په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړل. دې ترڅنګ په نړۍ کې د نړۍ په کومو هیوادونو کې چې د طبیعي ګاز زیرمې شتون لري او په کوم مواردو کې موږ کولی شو چې د طبیعي ګاز څخه استفاده یا ګټه وکړو. د دې ټولو موضوعاتو په اړه موږ په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړل چې تاسو باید تېر شوی درس په سمه توګه زده کړی اوسیږي او کومه کورنۍ دندې چې ما تاسو ته درکړي دي هغه باید تاسو په منظمه شکل سرته رسول اوسیږي. نو راځئ ګرانو زده کوونکو، نن موږ خپل نوی درس زموږ نننی نوی درس چې غواړم د هغه په اړه تاسو ته معلومات درکړم او تاسو یې پاملرنه هم غواړم تر څو تاسو نننۍ موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او زده هم کړئ. هغه نننۍ موضوع چې زه غواړم پرې بحث وکړم او تاسو پاملرنه هم غواړم او غواړم تاسو د هغه په اړه معلومات وړاندې کړم. هغه چې ده ګرانو زده کوونکو، هغه په نړۍ کې د ډبرو سکاره. نن به موږ په ټوله نړۍ کې د ډبرو د سکارو په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړو. دا چې د ډبرو سکاره خپله څنګه ترلاسه کیږي، د دې ترڅنګ په کوم کال کې د ډبرو سکاره څخه زیاته ګټه واخیستله یا هم ارزښت ومونده یا هم پرمختیا وکړه. د ترڅنګ څو ډوله د ډبرو سکاره لرو او په ټوله نړۍ کې د نړۍ په کومو په نړۍ کې چې کومې لویې وچې شتون لري، د همدې لویې وچې په کومو هیوادونو کې د ډبرو د سکرو زیرمې شتون لري او د دې ترڅنګ په کومو مواردو کې موږ کولی شو چې د ډبرو د سکرو څخه ګټه واخلو. د دې ټولو موضوعاتو په اړه به نن موږ لولو. نو د تاسې پاملرنه غواړم تر څو تاسو نننۍ موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او زده هم کړئ. نو ګرانو زده کوونکو، راځو خپل د درس په لور اول قدم کې راځو د دې په اړه چې خپله د ډبرو د سکاره پروسه څنګه ده، یعنې څنګه موږ دغه ډبرو سکاره لاسته راوړلی سو. لکه څرنګه چې موږ په تېرو لوستونو کې د طبیعي ګاز په اړه ولوسته چې طبیعي ګاز خپله د ډېرو لویو ژوو د فوسیلونو چې په دغه لویو ژوو فوسیلونو باندې چې د میلیونو کلونو تېرېدل د تودوخې، فشار او د هوا د نشتوالي له امله د دې سبب ګرځي چې د وخت په تېرېدو سره همدغه د لویو ژوو فوسیلونه چې ته تبدیل سي د طبیعي ګازونو ته چې سي مبادله سي. نو همداسې ګرانو زده کوونکو، د ډبرو سکاره هم موږ داسې ویلی سو چې د څنګه لاسته راوړل کېږي، یعنې د دغه پروسه څنګه ده. دا داسې ده، موږ داسې ویلی سو چې د ډبرو سکاره د ونو او د بوټو د پاتې شوني په یاد ولرئ ګرانو زده کوونکو، د ونو او د بوټو. په تېرو لوستونو کې موږ که د طبیعي ګاز په اړه مو ولوسته او د ترڅنګ د نفتو په اړه مو ولوسته په یاد ولرئ هغه کې موږ هم د ونو او د بوټو او پاتې شوني او هم د ژوو د پاتې شوني وچې، یعنې د وخت په تېرېدو سره په نفتو یا ګازو تبدیلېږي. خو دلته دا توپیر ده چې د ډبرو سکاره داسې لاسته راوړل کېږي د څه شي پاتې شوني نه، د ونو او د بوټو د پاتې شوني. یعنې ګرانو زده کوونکو، مطلب دلته دا ده چې د ډبرو سکاره د ونو او د بوټو ډبرینې پاتې شوني نه چې د جیولوژیکي دورو د بدلونونو په بدلونونو کې یو ځای د خاورې تر رسوباتو او طبقو لاندې شوي دي او دې ترڅنګ د اوږدې مودې په تېرېدو د ډېر فشار او لوړې تودوخې له امله د بڼه بدلون مومي او چې ته مبادله کېږي د ډبرو سکارو ته مبادله کېږي. بیا دغه ته خپله یعنې دغه پروسې ته د ډبرو سکاره د لاسته راوړل یا هم د ډبرو سکاره ته تبدیل کېدل یا مبادله کېدل شی کېږي ورته ویل کېږي. خو که چیرې هم تاسو نه څوک د ډبرو د سکارو په اړه پوښتنه کوي چې د ډبرو سکاره څنګه لاسته راوړل کېږي، یعنې هغه منبع یې څه شی ده، بقا یې څه شی ده، د څه شي د بقا نه تاسو ورته څه وایئ، تاسو ورته وایئ په یاد ولرئ چې د توپیر به د طبیعي ګاز او د ترڅنګ د نفتو سره کوئ، ځکه چې ډبرو سکارو فقط د ونو او د بوټو د پاتې شوني ده، یعنې د جیولوژیکي دورو په بېلابېلو دورو کې د وخت په تېرېدو د خاورې د رسوباتو او طبقاتو لاندې شوي همدغه ونې او بوټي د خاورو او د رسوباتو طبقو لاندې سوي او د اوږدې مودې په تېرېدلو د ډېر فشار او لوړې تودوخې له امله دا چې تبدیلېږي دا د ډبرو سکارو ته تبدیلېږي. چې بیا ګرانو زده کوونکو، د دې ترڅنګ د ډبرو سکاره د یعنې زیات اقتصادي ارزښت په 18مه پېړۍ کې چې سو رامنځته سو. یعنې موږ داسې ویلی سو چې د ډبرو سکاره اقتصادي ارزښت له 18مه پېړۍ څخه وروسته کله چې د براس انرژي په صنایعو کې رواج سوه نو د نه وروسته د ډبرو سکاره اقتصادي اهمیت هم زیات سو او د نړۍ هم ورته څه سوه پاملرنه وکړه. دې ترڅنګ موږ تاسو په دې هم پوهېږو چې د ډبرو سکاره د انرژي او د مهمو منبعو یا هم سرچینو څخه څه کېږي بلل کېږي. ځکه موږ په تېرو لوستونو کې کله چې د انرژي په اړه مو لوسته نو موږ تاسو په دې پوهېدلي وو چې د انرژي د یو منابعو څخه د ډبرو سکاره هم دی چې د انرژي خپله د مهمو سرچینو او د منبعو له جملې څخه څه کېږي بلل کېږي. همداسې ګرانو زده کوونکو،
په اوسني عصر کې هم موږ داسې ویلی سو چې د ډبرو سکاره په صنعت کې هم لوی پرمختګ کړی او دوی تر څنګه زغ زیات لوی اهمیت لري. نو د همدې لپاره نن به راځو د ډبرو د سکارو د ډولونو په اړه به لولو چې کوم ډولونه شتون لري په صنعت کې د کومو ډولونو څخه چې کوو ګټه اخلو. نو په لومړي قدم کې خو تاسې د خپله د ډبرو د سکارو د تعریف په اړه چې څنګه لاسته راوړل کېږي په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه. نو اوس راځو د ډبرو د سکارو د ډولونو په اړه. موږ ګرانو زده کوونکو د ډبرو سکاره ډولونه خپله په افغانستان کې هم ویلي چې هغه کوم ول آیا په یاد هم د ګرانو زده کوونکو؟ آفرین. هغه په افغانستان کې عقدریا وه چې د ډبرو د سکارو زیرمې پکې شتون درلودلې، د تر څنګ قشقري وه، انګود او داسې نور د ډبرو مختلفه زیرمې شتون درلودلې چې هغه زیرمې وې چې په مختلفو نومونو یادېدلې او د افغانستان د ډبرو د سکارو د نفت له جملې څخه. خو نن به موږ په نړۍ کې د ډبرو د سکارو ډولونه وایو چې په ټوله نړۍ کې څو ډوله د ډبرو سکاره ډولونه شتون لري او دا کوم تفاوتونه یا هم کوم ځانګړتیاوې لري. نو په لومړي قدم کې ګرانو زده کوونکو راځو وچ سکاره یا هم انټراسیت ته چې دا څه ډول سکاره دي. وچ سکاره چې د ګرانو زده کوونکو په لومړي قدم کې دغه ډول سکاره چې دي دا تور یا ایره رنګې تور وي، یعنی خپله رنګ چې د وچو سکارو تور یا هم ایره رنګ وي چې په سلو کې څومره فیصده 9.40 څخه تر 80 پورې کاربن پکې چې دا شتون لري، یعنی د 9.40 نه تر 80% پورې پکې کاربن چې دی شتون لري. دغه ډول سکاره چې د ګرانو زده کوونکو زغته زیاته یعنی ډیره تودوخه لري او لوګی او ایرې اندازه هم چې ده کمه ده. مطلب د لوګي او ایرو اندازې نه ده کله چې دغه د ډبرو سکاره یعنی وچ سکاره سوځول کېږي نو لږ لوګی کوي او د تر څنګه خپله ایرې هم ایره چې پکې څومره شتون لري هغه هم یعنې بعد د دې نه چې سوځېږي اندازه چې اوسېږي د اندازې کچه پکې کم اوسېږي. دې تر څنګ د وچو سکارو یا انټراسیت نه د دغه ډول خپله د دغه ډول ډبرو سکارو نه په کومو برخو کې موږ ګټه اخیستلی سو. د دغه ډول ډبرو سکارو نه موږ د برېښنا د تولید او د ماشینونو په ګرځېدو کې ورڅخه چې کوو ګټه کار اخیستل کېږي. یعنې په عمومي توګه د دغه ډول سکارو څخه د برېښنا د تولید لپاره او د ماشینونو د ګرځېدو په برخه کې چې کوي ورڅخه ګټه اخیستل کېږي چې دا یو ډول د ډبرو سکاره دي چې وچ سکاره یا هم د انټراسیت په نامه چې کېږي یادېږي. بل ډول سکاره چې د ګرانو زده کوونکو هغه د چشم په نامه یادېږي هغه د قیري د ډبرو سکاره یا هم بیوټومینس په نامه چې کېږي په نامه یادېږي. چې دا کوم ډول سکاره دي دا چې د ګرانو زده کوونکو په لومړي قدم کې دا هغه ډول سکاره دي چې د کوک د جوړولو لپاره ډېر ښه دي او دې تر څنګه کوک خپله چې د ګرانو زده کوونکو کوک هم خپله یو ډول سکاره ده چې کوک سکاره چې دی هغه ډول سکارو ته ویل کېږي چې پرته له لوګي څخه چې کېږي سوځي. یعنی دا د خپله دغه قیري یا د ډبرو سکاره چې دی دا چې د ګرانو زده کوونکو په لومړي قدم کې د کوک په جوړولو کې یعنی زغ زیات په جوړولو کې لپاره ډېر ښه کارول کېږي. د دې تر څنګ شاید تاسو په ذهن کې د سوال رامنځته شي چې خپله کوک څه ته ویل کېږي. کوک هم یو ډول سکاره دی، د ډبرو سکاره دی چې پرته له څه شي پرته له لوګي څخه چې کېږي سوځېږي او د دغه ډول سکارو تودوخه چې ده ډېره زیاته ده او په پرمختللي هېوادونو کې قیر لرونکي سکاره د نړۍ د ډبرو سکارو په 100 کې 50% یعنې برخه یې پکې چې کېږي استفاده کېږي او د قیري ډبرو سکارو څخه په کومه برخه کې په صنعت کې زغ زیات استفاده کېږي او د کاربن اندازه 48 په 100 کې 48% ته چې کېږي رسیږي. دا کوم ډول ډبرو سکارو دا قیري د ډبرو سکارو. بل ډول ګرانو زده کوونکو د مهجر یا هم د چې د لګنیټ د ډبرو سکاره په نامه یادېږي چې دا ډول سکاره چې د ګرانو زده کوونکو نظر په قیري ډبرو سکاره او د تر څنګه د وچو سکارو که د سره موږ پرتله کوو موږ دا لاسته راوړو چې دا ډول سکاره چې دی ډېر زیات چې دی سپک دی او دا هغه ډول سکاره دی په یاد ولرئ چې د بوټو او د لرګیو پاتې شوني دي یعنې په بشپړ ډول کاربن پکې شتون نه لري. یعنې مطلب دلته دا د ګرانو زده کوونکو شاید تاسو په ذهن کې د سوال رامنځته شي چې خپله د ډبرو سکاره خو د ونو او د بوټو د پاتې شوني له پروسې څخه چې کېږي رامنځته کېږي. خو دا هم په یاد ولرئ چې لګنیټ هغه ډبرو سکاره ته ویل کېږي چې د ونو او د لرګیو تاسې موږ دلته ولیدو چې ډبرو سکاره خو د ونو او د بوټو د پاتې شوني څخه رامنځته کېږي. خو په دې کې ګرانو زده کوونکو توپیر تاسې وګورئ چې دا هغه ډول ډبرو سکارو ته ویل کېږي چې د بوټو او د لرګیو د پاتې شوني څخه چې کېږي لاسته راوړل کېږي او په بشپړ ډول کاربن پکې شتون نه لري. دې تر څنګه رطوبت زیات ده او تودوخه یې لږه ده او دا ډول سکاره د خامرنګي یا د دې لپاره چې
د دې په دلیل چې خامرنګ یا ژیړ یا خرمه‌ایي رنګ لري نو د همدې لپاره قهوه‌ایي سکارو په نوم هم چې کیږي یادیږي او په سلو کې 15% سکاره په ټوله نړۍ کې د دغه ډول یعنی دغه ډول سکارې د لګنایټ دي چې په ټوله نړۍ کې په سلو کې 15% هغه ډبرو سکاره چې په ټوله نړۍ کې ترلاسه کیږي هغه که 15% هم د مهاجر یا هم د لګنایټ ډبرو سکاره دي چې په اورنچې کې ترلاسه کیږي. بل ګرانو زده کوونکو بل ډول سکاره چې دی هغه د تور په نامه سکاره دي چې دا سکاره چې دی قهوه‌ایي یا خامو سکارو ته یعنی دغه لګنایټ سکارو ته چې دی ورته د تودوخه یې لږه خو د خپله د عمر له پلوه که موږ وګورو د عمر له پلوه خام او تازه ښکاري او د دې تر څنګه دا چې دی کوم ډبرو سکارو ته د لګنایټ ډبرو سکارو ته چې دی ورته دي. نو دا ګرانو زده کوونکو یو لړ معلومات د ډبرو د سکارو په اړه دا چې خپله ډبرو سکاره د چیش نه د کوم پروسې څخه ترلاسه کیږي د چیش له بقا نه ترلاسه کیږي او دې تر څنګ د ډبرو د سکارو د ډولونو په اړه هم په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ چې ډېر مهمه ده دا چې تاسو باید په دې وپوهیږئ چې د وچ سکاره کوم سکارو ته ویل کیږي چې کوم ځانګړتیاوې لري څومره کاربونه پکې شتون لري د لوګي او د ایرو اندازه کمه ده که زیاته تودوخه ډېره ده که کمه په کومو برخو کې چې ورنه ګټه اخیستلی شو. دې تر څنګه د قیري د ډبرو سکارو په اړه باید تاسو پوه چې دا خپله څه ډول کوم ځانګړتیاوې لري د دې تر څنګه په کوم برخه کې ورنه ګټه اخیستل کېږي او شاید په زیاتره ځایونو کې تاسو نه دا پوښتنه وسي چې کوک څه ډول د ډبرو سکاره دي چې تاسو ورته په خلاص ډول ویلی سئ چې دا هغه ډول د ډبرو سکاره دي چې پرته له لوګي څخه چې کېږي سوځي. همداسې د لګنایټ د ډبرو سکارو په اړه مو هم په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه او د تور په اړه مو هم په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه. نو دا ګرانو زده کوونکو د ډبرو د سکارو ډولونه په ټوله نړۍ کې چې کوم ډول د ډبرو سکاره شتون لري او کومې ځانګړتیاوې لري او په کومه برخه کې موږ کولی شو چې د ده څخه ګټه واخلو. ښه ګرانو زده کوونکو بله موضوع چې غواړم د هغه په اړه تاسو ته معلومات درکړم په دې درس کې هغه موږ ویلي چې د ډبرو سکاره د نړۍ په مختلفو لویو وچو کې چې د نړۍ په لویو وچو کې د لویو وچو په کومو هېوادونو کې شتون لري د هغه په اړه به څه کوو ولو. نو راځو ګرانو زده کوونکو د نړۍ د ډبرو د سکارو مهمو مرکزونو په اړه به لولو. په دې برخه کې ګرانو زده کوونکو اول راځو د اروپا لویې وچې ته. په اروپا کې ګرانو زده کوونکو د ډبرو سکارو زیرمې په کومو هېوادونو کې د فرانسې په شمال کې بلژیک، هالند، آلمان، انګلستان او پولند کې چې سوي او پولند کې ثابته شوي دي. یعنې دا د اروپا په لویه وچه کې هغه اروپایي هېوادونه دي چې د ډبرو سکارو زیرمې پکې چې کومه څېړنې چې سوي دا لاسته راوړل شوي دي چې د ډبرو سکاره د اروپا په لویه وچه کې په کومو هېوادونو کې د فرانسې په شمال برخه کې په بلژیک کې هالند، آلمان، انګلستان او پولند کې چیرې شتون لري. همداسې بیا په دې برخه کې ګرانو زده کوونکو روسیه په ټوله نړۍ کې د ډبرو د سکارو له ډېرو لویو تولیدونکو هېوادونو له جملې څخه یعنې په ټوله نړۍ کې که چېرته تاسو نه څوک پوښتنه کوي چې هغه کوم هېواد ده چې په ټوله نړۍ کې د ډبرو د سکاره زیات لوی تولیدونکي هېواد له جملې څخه شمیرل کېږي تاسو ورته چې وایي هغه کوم هېواد ده هغه روسیه ده. بیا د دې تر څنګ ګرانو زده کوونکو د آلمان په هېواد کې په کومو سیمو کې چې د ډبرو د سکارو زیرمې شتون لري هغه کومې دي هغه دور، لینټ او د سارا سیمه ده چې د ډبرو سکاره زیرمې پکې چې سوي تثبیته شوي دي. همداسې د انګلستان کې هم د ډبرو سکارو د ایستلو سیمې زیاتې شتون لري چې هغه کومې دي هغه سکاټلند ده، مډلینډز ده، جنوبي ویلز ده او نیوکاسټل. دا هغه سیمې دي چې د انګلستان په هېواد کې یعنې هغه سیمې هغه ولایتونه یا ایډیټور صاحب قسمته پاتې سلمیږم هغه سیمې هغه ایالتونه دي چې د ډبرو سکارو زیرمې پکې چې سوي تثبیته سوي دي. نو ګرانو زده کوونکو دا یو لړ معلومات د اروپا په لویه وچه کې چې د اروپا په لویه وچه کې اول په کومو هېوادونو کې د ډبرو سکارو شتون لري بیا د هر هېواد په کومو سیمو کې شتون لري د په اړه مو ولوسته. اوس راځو شمالي امریکا کې. په شمالي امریکا کې ټول نه د مخه موږ باید په دې پوه سو چې د ډبرو سکارو قانون پکې چې کړی زښته زیاته پراختیا موندل ده. خو دا چې ګرانو زده کوونکو تر څو پر د ټولو سیمې چې په ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې چې کومې سیمې شتون لري چې د ډبرو سکاره زیرمې پکې شتون لري تر څو د دغه ټولو سیمو څخه د ډبرو سکاره نه دي ویستل شوي او د امریکا متحده ایالتونه د ډبرو د سکارو د نړۍ تر ټولو لوی زیرمې لري او د تر څنګه د هغه هېوادونو د جملې څخه یعنې د یو لوی صادروونکي هېواد ده. خپل امریکا په یاد ولرئ د ډبرو سکارو په برخه کې د لویو هېوادونو د صادروونکي له جملې څخه د هغه هېوادونو له جملې څخه چې نور هېوادونو ته چې د ډبرو سکاره صادروي. خو بیا په شمالي امریکا کې په عمومي توګه په کومو سیمو کې چې
ډبرو سکاره شتون لري هغه لویدیځه ورجینیا ده، پنسلوانیا، اوهایو، همداسې ګرانو زده کوونکو کولوادور، دا ټول هغه سیمې دي چې د امریکا په شمالي سیمو کې د امریکا په خپله د امریکا شمالي هیواد په د شمالي سیمو کې دا سیمې شتون لري چې دا هغه سیمې دي چې د ډبرو سکاره زیرمې پکې چیرې شتون لري. همداسې ګرانو زده کوونکو که چیرې د آسیا په لویه وچه کې راشو موږ دا لاسته راوړو چې د آسیا په لویه وچه کې خپله په عمومي توګه دغه څېړنې چې د ډبرو سکارو په برخه کې د آسیا په لویه وچه کې شوي دا موږ ته لاسته راوړل شوي دي چې د آسیا په لویه وچه کې لږې پیژندل شوي یعنی د ډبرو سکاره پکې زیرمې پکې لږې پیژندل شوي چې په عمومي توګه په کومو سیمو کې جاپان ده، ویتنام ده، د دې ترڅنګ چین، هند، ایران او افغانستان دا هغه سیمې دي چې د آسیا په لویه وچه کې هغه هیوادونه دي چې دا تثبیت شوي دي چې دلته به د ډبرو د سکارو زیرمې پکې شتون لري چې بیا د همدغه هیوادونو له جملې څخه چین په اوسني وخت کې موږ ویلی شو چې د ډبرو د سکارو ډېره لویه سیمه ده چې د هوانګهو څخه نیولې تر منچوریا تر جنوبه پورې چې کېږي چې رسیږي او جاپان هم د آسیا په لویه وچه کې د هغه هیوادونو جملې څخه ده چې زیات د ډبرو سکارو زیرمې پکې چیرې شتون لري. نو دا یو لړ معلومات ګرانو زده کوونکو د هغه په نړۍ کې چې هغه هیوادونه چې پکې د ډبرو سکارو زیرمې پکې شتون لري. د دې ترڅنګ ګرانو زده کوونکو راځو دې ته چې په جنوبي نیمکره کې د ډبرو سکارو سرچینې ګورو. که چیرې موږ جنوبي نیمکره د ډبرو د سکارو د سرچینو د پلوه موږ مطالعه کوو موږ دا لاسته راوړو چې جنوبي نیمکرې د ډبرو د سکارو کانونونه د شمال نیمکرو څخه که چیرې موږ پرتله کوو موږ دا لاسته راوړو چې په جنوبي نیمکره کې دغه د ډبرو سکارو سرچینې چې دي کمې دي. داسې چې یعنی د جنوبي موږ ویلی سو داسې چې د جنوبي ټولې نیمکرې د ډبرو د سکارو کانونونو د نړۍ ایستل شوي ډبرو سکاره په 100 کې 15 برخې جوړوي. د دغو او د دې ترڅنګ د دغو منابعو مهمه برخه په استرالیا کې شتون لري. نو داسې د په جنوبي نیمکره کې د ډبرو سکارو هماغه زیرمې پکې چیرې شتون لري یعنی په خلاص ډول په جنوبي نیمکره کې د ډبرو سکارو جنوبي نیمکره کې د شمالي نیمکرې سره موږ پرتله کړو د ډبرو سکارو له پلوه موږ دا لاسته چې په جنوبي نیمکره کې د ډبرو سکارو زیرمې چیرې لږې دي. همداسې موږ داسې ویلی سو چې همدارنګه د افریقا په جنوب ختیځ او په جنوبي امریکا کې په تېره بیا په چیلي کې د ډبرو سکارو پیژندل شوي دي او د دې ترڅنګ د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې دوه هیوادونه چې روسیه او د دې ترڅنګ بیا د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه د مخکې د ډبرو د سکارو مهم صادروونکي هیوادونه جملې څخه دوه هیوادونه یو آلمان او یا هم انګلستان. دا هغه دوه هیوادونه چې د لومړنۍ جګړې مخکې دینه چې لومړنۍ جګړه یعنی مخکې دینه چې لومړنۍ جګړه رامنځته سي د هغه هیوادونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې د ډبرو سکارو د صادروونکو هیوادونو جملې څخه یعنی نور هیوادونو ته چیک او صادرول. همداسې ګرانو زده کوونکو یو لړ د خپله د په جنوبي نیمکره کې یو لړ نور هیوادونه هم شتون لري چې تاسو د کتاب په 140مه پاڼه کې کولی سئ چې د لا زیات معلومات لپاره وګورئ. هلته داسې هیوادونه هم شتون لري چې یو بل ته د ډبرو سکاره لیږدونه او رالېږدونه کوي او همداسې په مختلفو هیوادونو کې د په نیمکرې جنوبي کې یعنی جنوبي نیمکره کې د خپله همدا د ډبرو سکارو زیرمې پکې چیرې شتون لري. همداسې ګرانو زده کوونکو اوس خو تاسو د دې په موضوع پوه سئ چې په نړۍ کې په کومو هیوادونو کې د ډبرو د سکارو زیرمې شتون لري. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د ډبرو سکارو د استفادې په اړه چې موږ په کوم موردو کې کولی شو چې د ډبرو سکارو څخه ګټه واخلو. په عمومي توګه د ډبرو سکارو څخه په زیاتره ځایونو کې چې یعنې زیاتره ځایونو کې ورڅخه چې کېږي ګټه اخیستل کېږي او کارول کېږي چې دا نه یوازې چې ګرانو زده کوونکو د ډبرو سکارو څخه موږ ته نه د برېښنا په برخه کې ګټه اخیستلی سو بلکې موږ په ډېرو برخو کې یعنې د کورونو په ډولو په پخلیو او د ترڅنګ په کیمیاوي صنایعو کې لکه پلاستیک، نیلون، عطر، درملونه او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم زیات مهمه رول لري او کولی سو چې موږ ورنه استفاده وکړو. همداسې هغه دوهمه درجه محصولات چې د یعنی هغه دویم درجه محصولات څخه چې جوړیږي لکه قطران، رنګه مواد، سلفاید، امونیا، مصنوعي نفت او همداسې مصنوعي ربړ او داسې نور شیان دي چې دا هم ورنه چې کېږي ترلاسه کېږي. نو په دې برخه کې موږ ویلی سو چې د ډبرو سکارو څخه نه تنه د برېښنا څخه د برېښنا د تولید لپاره بلکې د مختلفو موردو کې موږ کولی سو چې د ډبرو سکارو څخه ګټه واخلو. چې د دې سره زموږ نننی درس هم پای ته رسیږي. نو دا زموږ نننی درس لړ بس د کورنۍ دنده په لور. تاسو کورنۍ دنده دلته څو پوښتنې دي تاسو کولی شئ چې د پوښتنو ته په ډېر اسانۍ سره جواب ورکړئ. بېرته ماته په کمنټ کې راولېږئ ځکه چې اوس تاسې د نننۍ موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ. نو د پوښتنو ته جواب ورکړئ بېرته حتما ماته په کمنټ کې راولېږئ او تاسو کولی شئ چې خپل نننی متن د مخې نه دفعه تر اخره ولولئ. که په کوم ځای کې ستونزه لرئ یا پوه شوي ناست کولی شئ چې خپلې ستونزې ما سره په کمنټ کې شریکه کړئ تر څو زه ستاسو ستونزې حل کړم. خپله هره ورځنۍ کورنۍ دنده بل یاده مه باسئ. د تاسې هره ورځنۍ کورنۍ دنده نوي درس په
بشپړ ډول عملګي او چمتووالی ده. د داسې نوی درس عنوان د انرژي د منابعو جغرافیې ویش ده. د متن د مخې نه یو دفعه تر اخره ولولئ تر څو زه راځم تاسو ته د جغرافیې نوی درس وړاندې کوم. تاسو په سمه توګه هماغه مطلب او مفهوم ترلاسه کړئ. تر بیا چې راځم تاسو ته د جغرافیې نوی درس وړاندې کوم. تاسو په الله پاک سپارم. الله پامان.